آیا د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد پل شوی؟ حقیقت څه ده او چا څه ویلي؟ سلام ستړي مشئ. تقریبا له هغې راهیسې چې اسدالله خالد له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې، له هغې وروسته نه دی لیدل شوی او د دفاع وزارت چارې د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل پر مخ وړي. که څه هم دفاع وزارت دا معلومات لومړیو کې نه و شریک کړي چې اسدالله خالد چیرته دی، خو وروسته یې وویل چې اسدالله خالد ناروغ دی او له هېواده بهر د درملنې لپاره تللی، خو لا تر اوسه دا نه دي ویل شوي چې څه ناروغي لري او کوم هېواد ته د درملنې لپاره تللی. تازه په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې دفاع وزیر اسدالله خالد په روغتون کې تر عملیات وروسته پل شوی دی، خو د دفاع وزارت ویان فواد امان دا خبره رد کړې. د ملي دفاع وزارت ویان فواد امان ویلي چې د اسدالله خالد روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او په وینا یې چې ژر به هېواد ته راستون او د دفاع وزیر په توګه به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په هر حال اوس به د اسدالله خالد په اړه لنډ معلومات درکړو. اسدالله خالد د غزني د ناوې ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی چې تقریبا 50 کاله عمر لري. نوموړی د غزني او کندهار د والي او د ملي امنیت د رئیس په توګه په مهمو دندو پاتې شوی او له 1490 کال د جدي میاشتې راهیسې بیا د افغانستان د دفاع وزیر دی چې څو میاشتې وړاندې له ولسي جرګې څخه د باور رایه هم ترلاسه کړې وه. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.